افغانستان له پاکستان، سریلانکا او ویسټ انډیز سره لوبې لري. د کرکټ بورډ ژویان فرید هوتک په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې افغانستان په سپټمبر او ورپسې میاشتو کې پاکستان، سریلانکا او ویسټ انډیز سره لوبې لري. خو دا چې د یارانو ټولو درنو لوستونکو د بشپړو معلوماتو غوښتنه کړې، نو دلته ورته پوره معلومات وړاندې کوو. افغانستان خو په اسیا جام کې له پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا او هندوستان سره لوبې لرلې، خو دا جام لغوه کیدونکی دی او د سریلانکا د کرکټ بورډ اجرایوي مشر خو لا له وړاندې ویلي چې دا جام نشي ترسره کیدی. د افغانستان او سریلانکا لوبې د جولای په میاشت کې یعنې 2 میاشتې وروسته افغانستان سریلانکا ته سفر کوي. په دې سفر کې به له سریلانکا سره یوه ټیسټ، 3 ورځنۍ او 2 شل ورځې لوبې ترسره کړي. کوربه به د سریلانکا لوبډله وي او ښایي چې د کولمبو او پالیکل لوبغالو باندې لوبې وکړي. پاکستان سره لوبې. افغانستان او پاکستان به د افغانستان په کوربتوب په هند کې 3 ورځنۍ لوبې ترسره کړي. دا لوبې د سپټمبر په میاشت کې کیږي، یعنې 4 میاشتې وروسته. که د پاکستان لوبغاړي هند ته پرېنښودل شي، ښایي لوبې بیا د افغانستان په کوربتوب په دوبۍ کې ترسره شي. د افغانستان او آیرلینډ لوبې. د اکتوبر په میاشت کې آیرلینډ او افغانستان د افغانستان په کوربتوب لوبې کوي. آیرلینډ به هند ته راځي او 3 شل ورځې لوبې به کوي. له استرالیا سره ټیسټ لوبه. د نومبر په میاشت کې افغانستان استرالیا ته سفر کوي او یوازینۍ ټیسټ لوبه ترسره کوي. له نیدرلینډ سره لوبې. افغانستان او نیدرلینډ د افغانستان په کوربتوب په هندوستان کې 3 شل ورځې لوبې ترسره کوي. دا لوبې د ډسمبر په میاشت کې ترسره کیږي چې د روان کال وروستۍ میاشت ده. 2022 زیږدیز کال کې د افغانستان لوبې. بنګلادیش ته سفر. د فبروري او مارچ میاشت کې افغانستان بنګلادیش ته سفر کوي. هلته به 3 ورځنۍ او 2 شل ورځې لوبې نندارې ته وړاندې کړي. لوبې به شیري بنګله او شیخ احمد خان چودري په لوبغالو کې ترسره شي. استرالیا سره لوبې. د مارچ میاشت کې به استرالیا هند ته راشي او د افغانستان په کوربتوب به 3 ورځنۍ لوبې له افغان لوبډلې سره ترسره کړي. آیرلینډ سره لوبې. د جولای او اګست میاشت کې افغان لوبډله آیرلینډ ته ځي. هلته به یوه ټیسټ، 3 ورځنۍ او 3 شل ورځې لوبې ترسره کړي. له استرالیا سره ټیسټ لوبه. استرالیا به د 2022 په سپټمبر کې هند ته راشي او د افغانستان په کوربتوب به یوه ټیسټ لوبه وکړي. آسیا جام. 2022 زیږدیز کال کې آسیا جام ترسره کیږي چې دې کې ټولې 12 لوبې کیږي او یوه پایلوبه هم لري. نو دا جام هم په سپټمبر میاشت کې کیږي. 2023 کې د افغانستان لوبې. دې کال کې افغانستان او ویسټ انډیز 3 ورځنۍ لوبې لري او لوبې به په هند کې د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي. البته میاشتې جنوري ده. له نیوزیلینډ سره لوبې. د 2023 کال د جنوري په میاشت کې افغانستان له نیوزیلینډ سره په هند کې د افغانستان په میزبانۍ 3 ورځنۍ لوبې کیږي. دا نو تر 2023 کال پورې د افغانستان د لوبو مهالویش و چې درته خپور مو کړ. په همدې کال کې نړیوال 500 ورځ جام هم ترسره کیږي چې کوربه به یې هند وي.